ګران وطن کې د پوهنې بڼه سمسور غواړو مونږ په ګران وطن کې د پوهنې بڼه سمسور غواړو علم کور په کور غواړو علم کور په کور غواړو اساس باندې ځوانانو نړیوالې ورځ په ویاړ او هغوی ته د درناوي په موخه باندې 14 سکالرشپې چې په دې کې به د شهداو ورثه لومړیتوب ولري آمادګي وښودله چې په دغه 14 سکالرشپو کې 3 سکالرشپ خراسان پوهنتون 3 سکالرشپ روخان پوهنتون 3 سکالرشپ آریانا پوهنتون او همداراز 2 سکالرشپ التقوا او 2 سکالرشپ الفلاح پوهنتون ژمنه وکړله چې نن به د دوی رسما موږ هغه تعهد لاسلیک کړو د دې تر څنګ یوه لویه اندېښنه چې د خلکو سره او د ولسونو سره ده موږ د خصوصي سکتور چې دوی هم د کرونا له امله متاسفانه ډېر زیات متضرر شوي دي هغه زیان یې موږ درک کولی شو د ولسونو غوښتنه دا وه چې د دوی سره د کرونا په جریان کې د فیسونو په معافیت کې مرسته وشي په دې برخه کې له نیکه مرغه د آریانا پوهنتون تصمیم پرېکړه دا شوه چې دوی به 80% فیسونه معاف کړي البته نور خصوصي سکتور او پوهنتونونه چې د همکارۍ ژمنه وکړه او یو نیک اقدام یې پر ځای کړه د دې لپاره یې کمیټه وټاکله دغه کمیټه به مشخصا هغه بېوزله هیوادوال چې هغه اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب وي د هغوی سره به په مختلفو کټګوریو کې د فیس د معافیت په اړه باندې به هماغه کمیټه فیصله کوي لیستونه به یې د ولایت مقام سره شریکوي او د هماغې ادرسه به مشخصا تخفیفات ترسره کېږي د دې تر څنګ مننه کوو د ټول خصوصي سکتور څخه د همکارۍ او همغږۍ ډاډ هم د ولایت مقام له ادرسه ورکوو د خراسان پوهنتون به په ډېر نږدې راتلونکي کې 100 نور سکالرشپونه د 12مو فارغینو لپاره ورکړي چې 80% تخفیف به ولري او د هغې به یو مشخص معیار وي د اول نمره نه تر 5 نمره پورې به د پوهنې ریاست سره دغه حقوق ته ډېر ژر ورسېږي همداراز د التقوا پوهنتون هم د 22 شهداو ورثې لپاره 100% سکالرشپ 40 ښځینهو لپاره په اقتصاد رشته کې 50% تخفیف او همداراز 10 دولتي کارمندانو لپاره 10% تخفیف اعلان کړو زه د ولایت مقام په نمایندګۍ د ټول خصوصي سکتور څخه د محترمې مشرتابه د ادارې څخه د اتحادیې څخه د زړه له تله مننه کوم واقعیت دوی موږ سره هر وخت چې په دوی باندې غږ شوی دی همکارۍ ډاډ یې راکړی په ډېر ورین تندي خصوصي سکتور زموږ ښی لاس دی د دوی پیاوړتیا د دوی حمایه زموږ سرخرویي ده موږ کاملا دوی ته اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې به ولایت مقام هر راز همکاري ورسره وکړي باوجود دې چې دغه ژمنه د خصوصي سکتور لخوا موږ سره ترسره شوه بالمقابل موږ د همدغه سکالرشپونو په مقابل کې د خصوصي سکتور لپاره د انټرنشپ زمینه مساعدو موږ به د همدې په مقابل کې هغه ځوانان چې دې ته ضرورت لري یا د وروستي سیمسټر محصلین وي خصوصي سکتور به موږ ته معرفي کوي موږ په دولتي اداراتو کې دوی ته د انټرنشپ زمینه مساعدو باوجود د دې نه چې دغه مشخصو سکالرشپونو لپاره به د انټرنشپ زمینه مساعدېږي پلان لرو چې شاوخوا 100 محصلین نور چې هغه هم د همدغې کټګورۍ شامل وي د انټرنشپ زمینه سازي کېږي د ځوانانو د ورځې په ویاړ باندې موږ یو څه نور پیکیجونه هم د لاس لاندې لرو چې ورزشي سیالۍ په کار باندې واچوو همداراز په مشخص 5 رشتو کې ځوانان
ته تخفیف ورکړل شي او هغوی هم په هماغه رشتو کې وروزو چې البته زموږ هدف به د ځوانانو څخه او بیا هغه بېوزله قشر وي چې هغه زموږ سیاسي په ټولنه کې ډېر زیات ضرورت او اړتیا لري. همداراز متاسفانه په دغه وروستیو کې ډېری زیات ځوانان احتیاط ته مخه کړې ده او دغه معتادین چې موږ تاسې لرو بیا بالخصوص ځوان قشر دی د دوی د صحت لپاره د دوی د حفاظت لپاره به موږ د دوی د بستر او د دوی د بیا صحتیاب کېدلو لپاره هم بعضې کارونه ترسره کړو تر څو هغوی صحتیاب شي. یو ځل بیا هم د ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې په دغه برخه کې او په لنډ و تنګ وخت کې د دغه همکارۍ ډاډ او ژمنه مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا څه مخکې نه تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د جناب سرپرست والي صاحب په اجازه څنګه چې محترم سرپرست والي صاحب مخکې تاسو ته بیان کړل چې د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د والي صاحب په ابتکار دوی غوښتنه وکړله چې خصوصي سکتور د ځوانانو په رشد او ارتقا او د دوی په ظرفیت لوړونه کې همکار واوسېږي له ولایت مقام سره. نو د خصوصي سکتور په استازیتوب خصوصا په لوړو زده کړو کې زموږ خصوصي پوهنتونونو ټولو یو ونډه وکړله او په دې کې په دې پرېکړه ورسېدلو چې موږ د معاون صاحب دې غوښتنې ته لبیک ووایو او موږ د ولایت مقام دغه ابتکار ډېر په ښه سترګه ګورو او دا ډاډ ورکوو چې په راتلونکي کې به هم موږ انشاءالله په ټولو هغه پروسو کې چې دوی د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړوي موږ ورسره انشاءالله همدغه رنګه همکار واوسېږو او د ولایت مقام له رهبري نه هم ډېر زیات خوشحاله یو چې همیشه خصوصي سکتور ته د یو ښي لاس په سترګه کتلي دي او د دې تقویت او د دې ارتقا او د دې رفعت خاصه پاملرنه کړې ده. نو څنګه چې جناب سرپرست والي صاحب ټول معلومات تاسو ته ارائه کړل، معلومات په هماغه شکل دي او موږ خصوصي سکتور په لوړو زده کړو کې د خپلو ځوانانو د ارتقا د ظرفیت د ارتقا لپاره ژمن یو او انشاءالله همداسې به ژمن پاتې کېږو یو پیاوړي افغانستان ته. دا قدم چې نن موږ تاسې شاهد یو، تاسو پوهېږئ چې د ځوانانو په برخه کې په تېرو وختونو کې ډېر مسایل شعاري وو. نو دغسې ابتکارات هغه شعاري مسایل عملي مسایلو ته وباسي، دا یو ښه عملي پرمختګ دی. موږ بیا هم متعهد یو چې د دغسې تعهداتو نه وروسته په آینده کې هم هغه ځوانان چې هغه مستعد دي، بېوزلي دي او مستضعف دي، هغوی دپاره لا نور سهولتونه برابر کړو او دغه همکاري چې متقابلا د ننګرهار ولایت د ځوانانو په عملي زده کړو کې انټرنشپ کې موږ سره تعهد کوي، دا هم د ځوانانو دپاره یو ښه زیری دی او ځوانان کولی شي هغه نظري زده کړې چې هغوی کړي دي هغه په دغسې اداراتو کې په عملي شکل باندې وویني. بیا هم تکراروم چې موږ د دغسې نورو ژمنو او دغسې نورو تعهداتو چې په آینده کې د یو تعلیمي نهاد په توګه د یو معنوي نهاد په توګه ځوانانو ته لرو، لا نور فرصتونه برابر کړو او مستهدفو ځوانانو ته چې په کورنۍ حالت کې هغوی وظیفې د لاسه ورکړي، کورنۍ دندې د لاسه ورکړي، هغوی سره مقطعي مرستې او دایمي مرستې. مونږ په ګران وطن کې د پوهنې بڼه سمسور غواړو